د لوی سپېڅلي خدای په نامه. ګرانو ماشومانو، السلام علیکم. ډېر خوشحاله یم چې نن مې تاسو ته یوه په زړه پورې کیسې راوړې ده. زموږ د کیسې عنوان د زیږیدنې ورځې چاکلیټ ده. لیکوال طارق منظور، انځورګر توفیق احمد انور، ژباړه درخت دانش کتابتون، ژباړونکی محمد ناصر صدیقی. ښه ګلالیو، راځئ چې کیسه پیل وکړو. نن د مقدسې د ملګرې د زیږیدنې ورځ ده. مقدسه خپلې مور ته ورځي. مقدسه وایي: نن مې د ملګرې د زیږیدنې ورځ ده. هیله کوم یو چاکلیټ راته واخله. د هغې مور وایي: زه اوس بوخته یم، وروسته در سره مرسته کولی شم. مقدسې پلار ته ورځي. هیله کوم یو چاکلیټ راته واخله. هغه ورته وایي: زه اوس بوخت یم، زه به یې سبا درته واخلم. مقدسه بیا خپل نیکه ته ورځي. بابا جانه، هیله کوم ماته یو چاکلیټ واخله. خیر دی، خیر دی. نیکه یې ورته وایي: زه خو پیسې نه لرم. اوه، اوس څه وکړم؟ مقدسه په رښتیا سره چاکلیټ غواړي. یو ناڅاپه مقدسې ته یو نظر پیدا کیږي. هغه دوکان ته ورځي او دوکاندار ته وایي: زه د مقدس مور یم، ما ته یو چاکلیټ راکړه. دوکاندار ورته وایي: رښتیا؟ د مقدسې مور خو غوږوالې په غوږ کوي. ستاسو چیرې دی؟ مقدسه بیا ځل دوکان ته د خپل پلار په کالیو کې ځي او دوکاندار ته وایي: زه د مقدسې پلار یم، هیله ده ماته یو چاکلیټ راکړه. دوکاندار خاندي او وایي: د مقدسې پلار بریتونه لري، ستا بریتونه چیرې دي؟ مقدسه یو بله مفکوره لري. هغه دوکاندار ته وایي: زه د مقدسې نیکه یم، ماته یو چاکلیټ راکړه. دوکاندار په لوړ آواز خاندي. دا ځل مقدسې ته یوه ټوټه چاکلیټ ورکوي. نو په همدې توګه د مقدسې ملګرې د خپلې د زیږیدنې ورځې چاکلیټ ترلاسه کوي. ښه ګلالیو، دا کیسه په همدې ځای پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې دا لنډې قیسې مو د خوښي وړ ګرځېدلی وي. موږ د درخت دانش کتابتون کې ډېرې په زړه پورې کتابونه او کیسې ستاسو لپاره لرو. تاسو کولی شئ چې www.ddl.af ته ولاړ شئ او داسې په زړه پورې کیسې هلته ولولئ، واورئ او ډاونلوډ وکړئ. تر بله ورځ او یوې بلې کیسې د خدای په امان.